پاکستانی جنرالان د دې پر ځای چې د خپلو داخلي ستونزو د حل لپاره هڅه وکړي د ټولې سیمې امنیت یې له ګواښ سره مخ کړی دی. تاسې به اورېدلي وي چې د پاکستان پوځي دستګاه د هارد سټیټ خبره کوي. دوی د خپلو داخلي مشکلاتو د حل لپاره د سیاسي لارې پر ځای نظامي لاره انتخاب کړې ده. حکیم پوځي رژیم د خپلو سیاسیونو، علماو او ټول ولس سره په جګړه دی. دوی د تفاهم په ځای کوشش کوي چې د تقابل او فشار له لارې مشکلات حل کړي. خو تېرو لسیزو دا ثابته کړې چې فشار او د ځواک بې اساسه استفاده د مشکلاتو د حل پر ځای د مقاومت څپه لا ډېره قوي کوي. پاکستان اوس مهال د همداسې یو مشکل سره مخ دی چې اوس غواړي په غیر منطقي ډول افغانستان هم پکې دخیل کړي. د پاکستان پوځي رژیم د افغانستان په اړه هم په دې مغالطه کې قرار لري چې ګویا دوی به د فشار له لارې افغان ولس خپلو غوښتنو ته راښکته کړي. دوی په ډېرې بې رحمۍ سره افغان مهاجرین له پاکستان څخه راوایستل، د تجارت او ترانزیت لارې یې بندې کړې. نړیوال سټیج کې د افغان ولس په اړه بې اساسه پروپاګند پیل کړ، ان تر دې چې د افغانستان په ملي حریم یې تېری وکړ. زه غواړم دوی ته یادونه وکړم چې د خپلو محاسبو په اړه بیا غور وکړي. افغان ولس د تاریخ په اوږدو کې د فشار وسایلو ته سر نه دی ښکته کړی او د خپل وطن د ازادۍ لپاره له هیڅ قرباني دریغ نه کوي. موږ د یو مسؤل دولت په توګه د هیچا د حرم نقص، د امنیت اخلال او تجاوز نه غواړو. خپل موقف مو ټولو دوستو هیوادونو په ځانګړې توګه د سعودي عربستان پاچاهۍ، متحده عرب اماراتو، قطر دولت او ترکیې جمهوریت ته د مذاکراتو په مهال واضح کړی دی. او دا دی له دې فرصت څخه په ګټه اخیستنې غواړم ستاسې له لارې ستاسې پلازمینو او حکومتونو ته هم ورسیږي. هیله مند یم چې زموږ په ټوله سیمه کې په ځانګړې توګه په منځني ختیځ کې د جګړې نوې څپه ودرېږي او د تحمیلي سیاستونو او پوځي اقداماتو پر ځای د دولتونو د ملي حاکمیت اصولو ته درناوی وشي او ستونزې یوازې د ډیپلوماسۍ له لارې حل کړای شي. هیله د خپلو پلازمینو ته له نیکو هیلو او درناوي سره زموږ د رزق هم ورسوئ. ډېره مننه. تاسو ته ښه روزه ماتې غواړم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.